روسیې له افغانستان څخه عمان ته د صادراتو لار غوښتې. افغان واکمني به نوموړي هیواد ته یاد لار ورکړي. بلخوا په کندهار کې د درملو د یوې سترې کارخونې د جوړېدو او په هرات کې د ښځو لپاره پراختیایي او اقتصادي بنسټ جوړ شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. له افغانستان نه عمان ته د روسیې د لارغوښتنې خبر لرو، خو پیل پر کندهار او هرات کوو. په کندهار کې د درملو لویې کارخونې سونو فارما اوس پر خپل دویم فاز کار پیل کړی دی. مسؤلان وایي چې که دویم فاز بشپړ شي نو د افغانستان د درملو اړتیاوې به تر ډیره پوره شي. همدارنګه ویل شوي چې د سونو فارما تولید شوي درمل د پاکستان له درملو څخه لوړ کیفیت لري. په هرات کې یوې ښځې د مارال بیوټي تر نوم لاندې څو اړخیز بنسټ پرانیستی چې پکې د جامو تولید او پلور، رستورانت او د ښکلا کلینیک فعالیت کوي. له 50 څخه ډېرې ښځې په دغه بنسټ کې کار کوي. مسؤلان وایي موخه یې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا او خوندي کاري چاپیریال رامنځته کول دي. دغه بنسټ هره ورځ لسګونه ګاهکان لري او د هرات د ښځو د کار په ډګر کې مهم پرمختګ بلل کیږي. د روسیې چارواکو د روسیې او عمان په سوداګریزه غونډه کې ویلي له افغانستان او پاکستان نه د ځمکنۍ لارې تصور د موجوده لارو ترڅنګ یو ښه او عملي بدیل دی چې کولی شي د سیمې بازارونو ته د روسیې تګ اسانه کړي. چارواکي زیاته کړې چې روسیه دا مهال د شمال او جنوب دهلیز اصلي لاره د ایران او کاسپین سمندر له لارې چلوي. دا هغه مسیر دی چې توکي لومړی د کاسپین له لارې ایران ته ځي او وروسته د ایران د اورګاډي جنوبي بندرونو له لارې سمندري لارو سره نښلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.